منو سلامونه او احترامات. په دغه شیبو کې منګه په ګل پیښور کې ناسو یخه هوا چلیږي. د پښتون وطن یو ډېر چابک چمتو ژوندی ګړندی اواز په بیره به هم خبره کوو. هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دی. راشه ستا لیونی اوس هم په خپل حال دی. داسې زر ترې جوړ کې یو څه کله بل څه ته به وایې زړه مې خټه یار کولال دی. د نننۍ ناڅاپي دغه یو بل ویاړ چې ډېر محترم ډاکټر اسرار اتل صاحب به زموږ د صدارت په څوکۍ باندې ناسي. د دې ترڅنګه ډاکټر قدیر صاحب زموږ په دغه ناڅاپي کې ملګری دی. ډاکټر کرن خان صاحب به هم موږ سره ناسي. تاج وفا صاحب به را سره خپل شعرونه شریک کوي. نو د اتل صاحب په اجازت باندې استاد جي اول به خپل یو څو شعرونه شریک کړم او بیا به دغسې راځو. ناڅاپي هم داسې په دې کې ډېر تکلفات نه. اتل صاحب شعر دی وایي چې دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي. دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي. او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي. او ډاکټر صاحب شعر دی چې په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي. په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي. موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي. او دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي. او افغانه ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي. او هم د دې سره چې شاته وړه غوندې بیره ولاړه ده او مخکې تاج وفا صاحب دی. وفا صاحب ارشاد جي پردي شعرونه ووایه څه خبره وکړه. مازدیګر دی سیلی ده هم یې جنگ کړی. آها ما سره یې مینه کړې. مینه یې کړې هم یې جنگ کړی. چا چې وجلی یم هغو را باندې ننګ کړی دی. خوشحالو په وخت کې ډېر خلک مینو په ما سختو حالاتو کې هر چا ما سره جنگ آها څنګ کړی دی. ډېر ښه. نور به بیا افسر جانه د تاج وفا نه به دغه تپوس وکړو چې دا زموږ چې د حمزه رڼا په نوم باندې دا کوم ځای دی په دې کې دي اوس څه خلکو ته دا ښه د خلکو ته به پیغام لاړ شي. د دغه ځای د لیدو او د تاج وفا خیالونه به وپوښتو. ډاکټر صاحب دا ستاسو خپل ځای دی. ستاسو خپل حمزه راڼا دفتر دی. موږ حمزه راڼا غواړو دا چې مطلب خلکو ته یو رڼاوي ورسوو. بس موږ دې سوچ ته راوتي یو چې مطلب چې کوم ځای کې مطلب داسې تیاره وي چې هلته موږ د خپله رڼا او په هغې کې هم څه کارونه شروع کړي. زه د کتابونو د ماشومانو ما اورېدلي وو د اتل صاحب سره مې ډسکشن شوی چې د ماشومانو د کتابونو د هغو د بیګونو د سکول د ځینو ماشومانو څه اخراجات او هغه خلک چې تعلیم کوي د هغې په حالو ځلو کې تاسو لګیا یې نو باقاعده آغاز هم کړی دی د حمزه رڼا. جی بالکل دا موږ قدم اخیستی دی او ستاسو په دعاګانو د مشرانو په دعاګانو او په مشورو انشاءالله مونږ پکې دغه یو سرجانه په حمزه رڼا کې مونږ هم خپله ونډه زه ډاکټر اسرار اتل صاحب تاج وفا ورور مونږ به ټول ملګري په دې کې خپل د وس نه زیات کوشش کوو انشاءالله چې د هغه پښتنو ماشومانو په کار راشو چې هغه د تعلیم نه محروم وي یو څه زمینه ورته مونږ راکړو. او د اتل صاحب خو دغه لکه ایکسپرټ هم ده په درس و تدریس کې. استاد جي وایي چې په خوشحال پر تنبور کې وشوې هغه کانې په ما لاهور کې وشوې او د رڼا ناوې دغه ټولې کانې ما سره ستا د مینې تور کې وشوې. دغه رڼا به راځي. تاسو به را سره خپل شعرونه شریکوئ. ډاکټر کرن خان ارمان صاحب جي زه به ډاکټر اسرار اتل صاحب په اجازه باندې څو شعرونه ووایم ارشاد چې هر چا سره لږه گزاره کوه. هر چا سره لږه گزاره کوه. هر چا سره لږه گزاره کوه ښه کوه او ښه په دوباره کوه. هر چا سره لږه گزاره کوه ښه کوه او ښه په دوباره کوه. ښه په دوباره کوه او کم ځای کې چې نه پوهېږې چپ اوسه. کم ځای کې چې نه پوهېږې چپ اوسه ځان سره خپله مشوره کوه. ډاکټر صاحب خیر دی چې وسې ځان تور کا خو په کار راشه. وسې ځان تور شه خو په کار راشه. کار نه یادوم خوی خو د سکاره کوه. ځان تور شه خو په کار راشه. کار نه یادوم خوی خو د سکاره کوه. او ځینې کار د پټې وینو پټ ښوي. ځینې کار د پټې وینو پټ ښوي. بعضې د خیر کار ښه په ښکاره کوه. د خیر ښېګړې دا خبره لکه په ښکاره ښیي که نه. او زه د باور نوم نه
باور خپل یم زه د باور نوم نه باور خپل یم او ما ته د ښه کار څخه اشاره کوه یاد په خیري زه د باور نوم نه باور خپل یم ما ته د ښه کار څخه اشاره کوه او پاک پروردګار ته ځان وسپاره ډاکټر صاحب دا ډېر ښکلی شعر دی پاک پروردګار ته ځان وسپاره هر څه چې کوي استخاره کوه واه پاک پروردګار ته ځان ډېر د باور او د یقین هر شعر څه چې کوي استخاره کوه او لاړې زه دې پرېښودم په نیمه لار لاړې زه دې پرېښودم په نیمه لار ته د خپل ارمان اوس ننداره کوه ته د خپل ارمان اوس ننداره کوه ډېر محترم ډاکټر قدیر صاحب که کومه خبره شریکوئ یا څه هم بیا به راځو صدر صاحب ته نو زه خو ډېر خوشحاله شوم ځکه چې ستا د ناڅاپي پروګرامونو کې داسې چې ناڅاپي ملاقاتونه هم پکې کېږي اتل صاحب چې کوم دی نو زمونږ هم ډېر خوښ دی او ډېر یو ښه ناموړی شاعر دی نو د ده شعرونه زما هم ډېر خوښ دي او زه تاسو خو لکه مطلب ما ته پته نه لګېږي خو زه په خپله باندې چې ګویم نو زه د دوی فین یم او نو ډېر خوشحاله شوم چې دوی سره دلته کې د دوی په دې دفتر کې ملاقات وشو او زمونږ لایق چې سم انشاءالله په داسې حمزه رانا کې به موږ خپل موږ سره کوو د هسپتال له سره یا د سکول له سره چې سوي نه موږ سره کوو ډېره مهرباني ډېره مینه او احترام خدای به وکړي زما لاسو له به راشي هغه رنګ چې ستا تصویر ترېنه جوړېږي راته وایي په ځوانۍ دې برکت شه چې بوډا شي سړی پیر ترېنه جوړېږي هم د دغه شعرونو خالق ډېر محترم ډاکټر اسرار اتل صاحب د نننۍ ناڅاپي صدر صاحب هم دی کومه خبره شریکوئ او بیا به ستاسو کلام ته راځو مننه افسر یو خو په ناڅاپي کې پروګرام را جوړول راتګ تصادفي ناسته د هغې صدر جوړول نو بیا هم مننه خوشحاله اوسئ زه شعر تاسو مو ویې باید زه هم درته دوه درې شعر ووایم خو زه په زړه ذهن یو داسې تصویر لرم چې د کونړ کابل پغمان پکتیا پکتیکا د لوی وطن د سفر راغلی یم او بیا په تیره د بابا د شیشمباغه راوتی یم په یو داسې وضعیت کې چې دا طرف لا هم په هغې حوالو ګونګ دی دلته نه خبرونه شته نه خبرې شته هغه خلک خفه دي باید په دغه هم خبرې کړې وي خو ستا ته په دغه مازدیګر کې راتګ ته خوشحاله یم ډاکټر صاحب ته ورور کرن خان ته د حمزه رانا په دفتر کې ناست وي باید په رڼا خبرې وشي نو تاج محمد خبره وکړو هغه ټول خواوې اړخونه چې د زده کړو په برخه کې دي هغه ټول خواوې اړخونه چې د لټریچر یا د ادب په برخه کې دي چې ولس ترې محرومه دي باید هغې ته لاسرسي وکړو هغه ځایونو کې کار وکړو تاسو ټول به راسره په شریکه باندې او هغې کې مهمه د نصاب د حساب او د کتاب ده چې پښتون وطن بچې نه نصاب لري نه په چا خبره وکړه نه چا کچ کو نه چا میچ کو زه ډېر وخت پس تاسو سره مخ یم خو یو څو کلونه هغې ته تم شوم ډېر خراب تصویرونه مې د خپل کتاب د پښتون بچي د نصاب ولیدل زده کړو ته اړتیا لرو ژبې ته اړتیا لرو په دغه ورځ په دغه شلم جون تاسو ته په هر کلیم دغه ویلی شم چې پر دې خړه پړه ځمکه چې سخت کاري خړه پړه ځمکه چې سخت کاري دا زما دي تر ټکه چې سخت کاري انسانانو دا د جنگ لپاره دي انسانانو دا د جنگ لپاره نه دي دا د جنگ لپاره نه دي انسانانو دا په ځمکه چې سخت کاري واه تل صاحب ډېر شعر نور زاړه به درته ووایم ارشاد موضوعات دي چې دا لارې که د ژوند د څراغونو نه خالي شي دا لارې که د ژوند د څراغونو نه خالي شي بې مینې به شي ژوند به د رنګونو نه خالي شي ذهنونه که مو لږ د نفرتونو نه خالي شي ذهنونه که مو لږ د نفرتونو نه خالي شي دا خاوره به د جنگ د عذابونو نه خالي شي زما د کونړي سیند د چپو هزار به واخلي زما د کونړي سیند د چپو هزار به واخلي پنجاب به د 15 واړو سیندونو نه خالي استاد زمونږ چې هسې یو غمې چېرته په کار شي زمونږ چې هسې یو غمې چېرته په کار شي بیا ټول سمندرونه د لالونو نه خالي شي تاسو دې په خیر راشي اتل صاحب هغه شعرونه راته ووایه چې څه مو زړونه زخم نه وو استاد فرمایش ته ماته شي ارشاد ورور هم یې دا به خامخا تاسو ته وایم چې یو ناڅاپي دغه چې د سوشل میډیا نه لرېوالی لرم تاسو زورور هم یې ستړیا په خپل ځای باید څه خبرې وکړو هغه موضوعات چې تاسو په خبرې کړي هغه نیمګړي دي هغه دا نه چې دروغ دي هغه که خبرونه دي هغه که خبرې دي باید هغې ته وخت پیدا کړو استاد به مي او چې دا په مخ کې بوځو ضرور استاد په فرمایش باندې سمو
زړونه زخم نو دا ډاکټر صاحب زړونه زخم سمو زړونه زخم نو څه خبر په کرم نو سمو زړونه زخم نو څه خبر په کرم نو لدې زمکه تر اسمان اتل راتل په قدم نو دې زمکه تر اسمان اتل راتل په قدم نو خلکو څنګه ځان آباد کو دا کړه وړه د ادم نو خلکو څنګه ځان آباد کو دا کړه وړه د ادم نو وسایل که هر سو ډیرو مسایل هم څه کم نو مسایل که هر سو ډیرو مسایل هم څه کم نو خار د مصر په مثالو خار کې خولي هم ګرم نو خار د مصر په مثالو خار کې خولي هم ګرم نو غلا به څنګه نه کېدله څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نو څنګه نه کېدله چې لاسونه قلم نو دا به خامخا کېدله چې نیتونه مسم نو خامخا کېدله چې نیتونه مسم نو د خار خلکو خار خلکو اتلا دا زمونږ د چم نو خبر په کرم خیر راشي ډیر مینا او احترام ډیر محترم ډاکټر اسرار اتل صاحب ډاکټر کرن خان صاحب ډاکټر قدیر صاحب او تاج وفا صاحب قدرمنو دغه زمونږ نننۍ ناڅاپي چې ډاکټر اسرار اتل صاحب اکثر به ملګرو وې هم ډیر شعرا په دې کې راغلیو د اتل صاحب په دغه شعرونو به ورته د پای تیږه ږدمه چې دې پېښور کې په یو کور کې اوسم سحر زنځیر ماښام جرنده بدلوم او د دې شکمن خار نه مې یره کېږي اوس چې په لاره ځم کوڅه بدلوم د پېښور د یخو هواګانو نه د ښایسته بنډار نه دغه ناڅاپي پای ته رسي افسر افغان ته اجازت راکوي ښاد آباد او بریالي اوسئ